السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان حضرت العزازي په هکله باندې ووایم چې یو ځل بیا په پاکستان سوپر لیګ کې یو طوفاني بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. نه تنها یو وار بلکې دغه دویم وار ده چې حضرت العزازي ورکې دومره ښه ځلیږي. زه به تاسو ته ووایم چې نن چې کومه لوبه ترسره سوله دغه د کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده، کوم کې چې نجیب زدران او نور احمد لوبه ترسره کوله. پېښور زلمۍ ټیم سره دوی لوبه ترسره کړله او پېښور زلمۍ لپاره دغه لوبه کې حضرت العزازي صرف 21 بالو باندې 50 رنزه کړي دي او مکمل رنزونه به زه تاسو وښیم چې په 38 بالو باندې 78 مهم رنزونه د پېښور زلمۍ ټیم لپاره کړي دي. په دغه لوبه کې حضرت العزازي 15 غټې شپږیزې وهلې دي او 10 څلوریزې وهلې دي. د دغه لوبې خاص خبره خو دغه وله چې پاکستان مشهوره لوبغاړی محمد عامر چې کوم د حضرت العزازي سره خوله وهله، بل طرف ته حضرت العزازي ډېر په اطمینان سره یعنی ورته خندل خو چې کله محمد عامر بیا بالنګ ورته ترسره کړ په یو اور کې محمد عامر باندې یوه شپږیزه وهلې ده، 3 څلوریزې ورباندې وهلې دي. نو ښه سم یې برابر کړی ده او خپل د مټو زور محمد عامر ته ښودلی ده چې په خوله وهلو باندې څه نه کېږي بلکې راځه په میدان کې سره معلومه کړو. حالانکې دغه محمد عامر که موږ وګورو ډېر یو بد اخلاقه لوبغاړی ده. تاسو وګورئ هر یو لوبغاړي سره د خوله وهلې. نو دما خو د حضرت العزازي چې ورباندې ښه سم یې وټاکه او زړه مې ورباندې ډېر زیات یخ سو.